ملګرو اورمړو ته راغلي یو که نه او بس نور خو پوهېږئ که نه چې ویډیو به ټوله ګورئ د خیره سره خوندونه مزې به ترې اخلئ یعنې ټوله ویډیو ګورئ بیا به ورته اندازه وشي چې د اورمړو څومره خلک دې ویډیو شیر کوي او مکمل خپله مینه پکې را شیر کوي ګورئ السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر او روغ جوړې ګرانو کتونکو دا ټیم مونږه اورمړ ته راغلي یو اوس چې کوم یو دی مونږه بابي اورمړ سره یو د خیره سره اورمړو ته چې کوم انټري ګیټ دی نو هغه دا یو دی بابي اورمړ والا نو انټري ګیټ باندې مونږ اوس انټر کېږو انشاءالله اورمړو ته به ځو الوچوله د الوچو باغ کې به ګرځو د خیره سره او تاسو ته به ښایسته ښایسته الوچې هم ښیو او چې کوم احتشام به یې دی زه ډېره زیاته مننه کوم هغې مونږ انوایټ کړي یو انشاءالله هغې له ورځو ګپې شپې به هم لګو او اورمړ چې څومره هم خلک دي ویډیو ګوري ویډیو ځان سره ضرور شیر کوئ ولې چې ستاسو کلي ته مونږ راغلي یو تاسو ضرور ویډیو ګورئ کوم روډ ته دی بھیا اورمړو ته مهرباني السلام علیکم سلام دا ټیم مونږ ورسېدو اورمړ پایان کانې بابا چې کوم یو دی میرا نو دلته کې یو د خیره سره دغه د الوچو کې بس خلک لګیا دي ټوله یې مونږ هم ورسېدو انشاءالله الوچه به درته ښایو چې خوند مزه شته که نشته دی خورو به هم او انشاءالله تعالی ځان سره به وړو نو ټول ملګري چې څومره هم دي د اورمړو ډېرې مشهورې الوچې وي ګورئ په ټول پېښور کې څه چې ټول پاکستان کې خلک وړي او خوري یې بسم الله باغ ته راغلو دلته کې خلک لګیا دي الوچې ټولۍ او بس اوس هغې سره میلاویږو او تاسو ته الوچې هم ښایي السلام علیکم څنګه یې ښه السلام علیکم ښه السلام علیکم ښه جوړ یې السلام علیکم ماما جي ښه یې جوړ یې صحت هم ښه دی دا ټیم مونږ کېناستو د خیره الوچې چې کوم یو دی کریټونو کې اچوي چې یو کریټ ساز ناست دی بل چې کوم یو دی کریټ کې الوچې ورته اچوي یو یې بندۍ هغه لاس ته نو ټول ملګري چې کوم یو دی ناست ښه په مینه باندې کار کوي دا دی دې راغو الوچې راغونډه کړه دا دی خیره او دلته یې ورته کېښوه دا وګورئ دومره سپیشل الوچه ده که نه ماشاءالله ماشاءالله چې خاص منلې شوې ده چې د اورمړو الوچه وي او په پاکستان کې په هر ګوټ کې به ته خورئ تا ته به انشاءالله میلاویږي هر ځای ته به رسي
څنګه مې د چک واخیستو دومره ډېر بوی پکې که نه چې مخ باندې راته راپرېوتی بلکل دا اوبه چک کوي ښه دا وګوره حماد خان یوټیوب هم د فیسبوک هم دا انسټاګرام هم د ټیک ټاک هم د څه شی ګوره بس حماد خان زما نوم سهیل او عمر پایان سره مې تعلق ته او دا داسې دي زکانې بابایا یا کراچۍ ته ورکېلو چې ملتان ته فیصل آباد ته ټول ځینې دا لوچه ځي دا لوچه چې دا د ایشه ماشاءالله لکه دا باندې راغلي چې دا ټاپه لوچه ده که نه د خوشحالي ها سره ځای سره لکه نور علاقو لوچې شته دغه د سوات د وزیرستان لکه څومره خوشحالي دې لوچې کې داسې بلې کې نشته او دغه یو نامه ده د اورمړو لوچې خپل یو نوم دی چې دا د اورمړو لوچې دغه د نورو لوچو لکه ګرانه خرڅېږي 200-300 روپۍ پیټۍ به دا ګرانه خرڅېږي او احمد بھائی تاسو ډېر شکریا ادا کوئ تاسو مې د کلي ته راغلئ د مو د علاقې د لوچې د بارې کوم د ویډیو جوړه کړه تاسو مې ډېر شکریا ادا کوئ تاسو مې د علاقې ته راغلئ والله سره خو کا چې دا دغه مو تکلیف مو کو تاسو داسې راغلئ ډېره مهرباني چې تاسو خپل سره خو کا داسې د علاقې یو د نومې چې شي کنه خامخا د ډېر مشهور دغه د سوحات ته داسې کنه دا وګوره دی بس ناستي کریټونه چې کوم یو دی جوړی هم او مارکا پې هم لګوي دی ستاسو څه مارکا راکه ان وی آی پی مارکر دی دی ښه دا دی وګورئ نو تا ما خو هغه پټي په خیال باندې خو دلته خو دا اوس ګنډ راتاو شو ما دا به دې ته ورکړو دلته چې مې نو کار نه کول موبایل مې دا وسوري درواستو والله پرون دې نو کتل نه سټیټس بوټي کې ته په ویلاړی کې چکواله دی خو مونږ راغلو دلته کې لوچې چې کوم یو دی خانک کې اچولې دي او هغه جوړی ته غیا هم ته هم چاپیره تو کړی دا او دا چې کوم یو دی باغ کې چې کوم لوچه را پروزي نو دا چې کوم یو دی بهر روډ باندې دی بیا خرڅی ریړه کې کیدی او دا خرڅی دا وګوري دا اوس برابرۍ سیستم ورته خسته ښکلې لوچه را زبردسته ستاسو نوم دی بھائی جان انعام الله ستاسو نوم دی نذیر احمد ها انا خمره اوس چې کوم یو دی د باغ د ویزټ ټایم دی چې کوم یو دی موږ به ټول باغ کې ګرځو د خیره سره او ویزټ به درکوو چې کومه بیسټ خسته لوچۍ پکې هغه به تاسو ته موږ انشاءالله سکرین باندې ښایو دا چې کوم د بایجان بره لګیا دی نو دې ته چې کوم یو دی شوکمار وایي دې دا الوچې را شوکوي او کریټ کې ځان ته ایږدي او بیا چې کوم دی مخکې وړي شوکمار مطلب دا چې دې را شوکوي پورې بل رنګ شوکمار نه یو هغه بل شوکماري اوکې تاسو ور واچئ دغه دي که نه او دې ته او هلکه ګورې وي دا ویډیو به څوک نه شیر کوي او دا ویډیو به تاسو ضرور شیر کوئ ښه که نه د چا د کس ته بیا شیر کوئ مړه ولې به یې نه شیر کوي دغه وایي نه شیر کوي زه ورته هم شیر کوي به ښه نور مړو خلک به ویډیو به ګوري او شیر کوي به دا خو کیدی نه شي مړه محمد احتشام روډ چې کوم دی مونږ راغوښتي یو اورمړو ته د خیره او د ده ډېره زیاته شکریه ادا کوم سټارټنګ کې ویډیو کې مې نه ویلي خو باغ کې یو او د سپیشل مونږ ته ویډیو چې زمونږ باغ پاله راشئ دلته کې الوچې به در باندې هم وخورم او د باغ ویزټ به هم درکوم او تاسو به ښکلی ولاګ جوړ کړئ چې د اورمړو چې کوم خلک دي چې ټول وګوري چې احمد بھائی اورمړو ته راغلی و او د الوچو د باغ ویډیو جوړه کړې وه او هغه ټولو خلکو په هر ګوټ کې وکته چې دا الوچې اورمړو څومره مشهورې دي یوازې خو خلک داسې وي خو چې ویډیو کې هم وګوري چې سکلر وغیره دي چې خلک څنګه دي خواږه خلک مینه ناک خلک او درانه خلک ډېر زیات
دیجی چې کوم روډ زمونږ وکړه روډونه چې کوم دي احتشام بھائی دا روډونه صحیح مطلب روډونه خو صحیح دي بالکل هیڅ مسله هم نشته روډونو صحیح نه. بومبو یو هیڅ مسله نشته. ورته هغه اوکې روډونه چې چا هم جوړ کړي دي او مکمل چا خبره ډیر زبردست کار کړی دی ښکلی کار کړی اورمړو کې چې چا هم دا مین روډ دی شهرا ډیره زبردست ده ښکلی ده. بل حماد بھائی دا خواهش چې الوچه وګورو وي مونږ ته الوچه چې کم دا الوچو له درتل غواړو خو کلی کې مونږ ته داسې څه کس نه ملاوي دو نو حماد بھائی ډیره مننه چې مونږ په خولې باندې دومره رالی دلته وګرځېدی ویزټ مو کو او ټولو ملګرو ته خواسته چې ویډیو ولا شیر کوي لایک کوي ډیره مننه ډیره مهرباني سر د پاسه مې بس الوچه راخه دا به خورم اوس کنه چې ویډیو به ټوله ګورئ د خیره سره خوندونه مزې به ترې اخلئ یعنې ټوله ویډیو ګورئ وی برته اندازه وشي. باغ سره چې کوم یو دی نږدې ډیره وي چې خلک پکې اوسېږي دلته چې کوم مزدوران دي د دې هغې دلته شپه کوي ټایم تېروي باغونو ته څوکیداري غونته یې کوي چې خیال یې هم ساتي. بس دا ټیم مونږ ډیره کې کېناستو الوچې روړي الوچې بس خورو باغ مونږ تاسو ته وښیلو چې باغ کې الوچه څنګه کېږي ټوټل ډیټیل سره مونږ تاسو سره شیر کړه او دا به زه ورکړم سهیله ستا دپاره ښه ستا باغ کې مې ستا دپاره درکړه راشه لکه ها راشه الوچې والي ما باندې خو تاسو نه خوري خو زر باندې خورم والي ګوره ښه یعنې چې دا څومره تاسو لاس کې وهئ پشمې که نه دا ګوره دا پشم بہت دن نہ لگے گئی ها شوکوي کا ریٹ کې بندوي پشم کې به مارکیټ کې دا به صحیح مارکیټ کې به پیسې نه کوي چې پشم ته لاړو او که پشم پیوي نو پیسې به کوي. اوکې شبکت څنګه مزه کوي الوچې خو ډېرې ښکلې نه دي ډېرې مشهورې الوچې دي او بل دا هلکان له خدای عزت ورکړه زمونږ یې ډېر قدر وکړو ډېر قدردان خلک دي ډېر درانه او پښتانه خلک دي ډیره مهرباني د خیر سره مونږ لوچې هم باغ کې وخوړې او اوس ان شاء الله تعالی به ځو د ټول چې څومره هم دورمړو خلک دي ضرور ویډیو ځان سره شیر کړئ او لاسونه مې ستړي شو اوس په داسې لګونی سمه چې دورمړو څومره خلک دي ویډیو شیر کړئ او مکمل خپل مینه پکې را شیر کړئ ګورئ او ان شاء الله تعالی داسې نور ځینو ته مونږ ځو او کمنټ کې هم مرګري وایي چې بل کم داسې ځای وي چې هغه هم مونږ ایکسپلور کړو تاسو ته وښایو نو مونږ دورمړو وزټ کړو چې بل وزټ چېرته وکړو هغه هم کمنټ کې راته ووایي الله تاسو ټول خوشحاله ساته عزتمن شئ قدرمن شئ الله هم کاروبار کې برکت واچولی کا او خاط خوشحاله باد ټولو سي ډیره ډیره مهرباني جزاک الله یو جهان مننه خوشحاله اوسئ ډیره مهرباني ته خو ښې که نه زه خو چې ښې سهیل راځه سهیل جانه دلته ایسارې یې که ځي ځه صحیح ده اوکې ده راځه هلته هغې سره میلو شو هغې نه مې اجازت واخیستو احتشام او عبدالله بای دی او دغه بل څه نومه ده شاهینه شاهد نواز بس موږ سره به اوس څوک ځي احتشام ته به ځي که ټول ځو ځئ چې ځو بس ښه بیا هلته ویډیو به اینډ کوو انشاءالله چلته ورسو احتشام دی بای اجرې په لاره راغو دلته کې مونږه چای وڅښلې ډېره زیاته مزه وکړه او دا شاید زلمي دي مونږ سره هلکه ډېره مهرباني ښه خوشحاله اوسئ عزتمن شئ قدرمن شئ دورمړو څومره هم خلک دي مونږ له ډېره زیاته دي مینه راکړه او ډېر مینه ناک خلک وو په لاره چا سره هم مونږه میلو شو ګپې شپې مو لګولې دلته مونږه چای وڅښلې اوس چې کوم دی واپسې مونږه کوو کله کس په زړه مې وګورئ وایي ډېره مننه حماد بھائی هر کله راتلی شئ مې ډېر بیم کولاو دي او ټولو کلیوالو ته مسافرو ته سپیشل دا ویډیو ډالئ ډېره مهرباني جزاک الله خوشحاله اوسئ د نیکسټ بلاګ انتظار کوئ